السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علي کاډلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا موجود ما په لاهور کې په باري سټوډیو کې چرته چې به د پښتو ډیر ډرامې فلمونه جوړېدل په یو وخت کې نن سبا تاسو کتلی شئ چې هلته نه فلم شته نه ډرامه شته ریکارډینګونه بالکل بند دي اوس د یو اشتهار ریکارډینګ کېده غالبا اشتهار یا سونګ غانه وه دا ریکارډینګ کېده نو دغه سټوډیو لږ ډېره څه نه څه رنګ بنګ یې ورکړی دی څه لږ ډېر چهل پهل پکې جوړ شوی دی دا هغه کلی دی تاسو په ډېرو ډرامو کې فلمونو کې کتلي چې موږ تاسو ته د باري سټوډیو ویډیو دوه درې پیرې مخکې هم کړي دي خو هغه موږ بار بار ویډیو کړو کوم چې کلی و هغه موږ ته نو ایکسپوز کړي تاسو ځکه چې اکثر دا بندي ریکارډینګ نه نو دا بندي نو په دغه وجه موږ تاسو ته دا کلی نو ایکسپوز کړي نن هغه کلی ته راغلی یو نو کوشش وکړو چې د دې ویډیو تاسو سره شریک کړو قدرمنو زما په بیک ګراوند کې شاته چې کم دی دغه به تاسو وینئ زه تاسو ته زوم کوم دغه ځای چې کم دی که نه دا دلته به پواره لګېدلې وه دلته به ګانې کېدې دغه دیوال چې تاسو وینئ دا اوس مکمل ټول ځنګل شوی دی دی کې اوس هغه پارک هم ختم شوي هغه جلې ملې هر څه په دې کې ختم شوي دي دلته به ډېر ښکلې ښکلې پارکونه او جلې به وي ښکلې لوکیشن و نو هغه هر څه ختم شوي اوس پکې صرف ځنګل پاتې دی نو زموږ سره اوسئ تاسو ته د باري سټوډیو د دننه کلي سیل درکوو قدرمنو دا د باري سټوډیو هغه کلی دی په کمې کې چې بې شمېره په سوونو اردو پښتو او پنجابي فلمونه او ډرامې تیار شوي دي هم د دې سټوډیو سره زموږ د ډېر سینیر اداکارانو د لیجنډ اداکارانو یادونه تړلي دي د باري سټوډیو په دې کلي کې خدای بخلي بدر منیر صاحب بیدار بخت صاحب عمر دراز صاحب طارق شاه صاحب نعمت سرحدي صاحب اصف خان صاحب او نور ډېر سینیر او جونیور اداکارانو د فلمونو شوټینګونه کړي دي کله چې په فلم کې په ډرامه کې د کلي د محلې ضرورت راغی د هغې ریکارډینګ د هغې شوټینګ به هم دغلته کېده قدرمنو کله چې د فلم د عروج دور د دې سټوډیو دوران و نو په دې سټوډیو کې او خاص کر د باري سټوډیو په دې کلي کې به په یو ځای د 18 فلمونو شوټینګونه کېدله د بې شمېره خلکو روزګار د دې سره تړلی و د ډېرو غریبانو چولې به د دې سټوډیو په وجه بلې وې د سټوډیو چې کوم غریب طبقه خلک و مزدور طبقه خلک و ټیکنیشن و فایټرانو هغوی به د خپلو بچو سره د خپلو فیملو سره په دې کورونو کې اوسېدله اوس چونکې فلم ډرامه ډېر په کم تعداد سره جوړیږي نو په دغې وجه دا سټوډیو ویرانې پرتې دي او بې شمېره خلک بې روزګاره دي قدرمنو د وخت کې د یو کمرشل شوټینګ شروع دی په باري سټوډیو کې تاسو کتلی شئ او سات په سات به موږ تاسو ته دغه ریکارډینګ ښیو دغه شوټینګ به تاسو ته ښیو تاسو کتلی شئ دا د باري سټوډیو هغه ځای دی چېرته چې کومې ته چې کلي وایي نو په دې کې ریکارډینګ شروع دی د یو کمرشل نو بس زموږ سره اوسئ دغه به تاسو ته ښیو वापस आओ अपनी पोजीशंस पे क्या कर रहे हो सब लोग वापस आ जाए अपनी अपनी जगह पे वापस सब लोग वापस आ जाए अपने मार्क्स पे वापस आ जाए एक दफा और करेंगे लिरिक्स नाल हवा वहाँ से बेहतरीन है बेहतरीन
قدرمنو دا د باری سټوډیو هغه کوی دی چې تاسو په بشمیره فلمونو او ډرامو کې کتلې، دا اوس بند شوی دی، د کچرونو ډک دی او دا هغه مزار دی چې دا هم یقینا چې تاسو ډیره بشمیره فلمونو او ډرامو کې کتل. قدرمنو دا د کلی هغه لار ده کومه چې د باری سټوډیو باغ ته تللې وه. په دې باغ کې به ډېر ښکلي چمنونه، ډېر ښکلي ونې او ګلونه به پکې. په دې ځای کې به اوبه را بهېدې او فوارې پکې لګېدلې وې. په دې باغ کې ډېر ښکلي ټالونه وو، ډېرې ښکلې زانګوګانې وې، سویمنګ پول هم پکې و. د فلم د ډرامې چې څومره ګانې به وي د هغې ریکارډینګ به و، د هغې شوټینګ به و، هغه به هم دغلته کېده. اوس دا ځای ویران دی، ځنګل دی او صرف سپي او پیشوګان پکې اوسېږي. دا د باری سټوډیو مین ګیټ دی چې په ملتان روډ باندې د ایورنیو سټوډیو او د شانو سټوډیو په منځ کې دی. میټرو ورسره خوا کې تېره شوې ده.